کته کنه ول د سپین غوډه شو او کور کې بلاله کپریان دی پکې وای د کور کې څو کته په خوب کې خو نه مړال ته مې بس کړی کنه چې شاته مې وکته کنه او بس پیښه ته کې شهر ته ولاړو خلک چې رامنډه مې کتاب وسه کو وکړه یار تاسو یار زر سره ما راځي ورشو مړ یار زه خو یارېږم ما باندې څه چلو کو یار زه نه ځمه ټینشن ماله مونږ در سره یو واو کنه یار ډېره شاوي راځه مونږ ورسره ځو احمد که زما منې کنه زه ډېر سخت یارېږم مه ځه کنه یار اوهو ارسلان یارېږي سله مړه راځه الله به خیر کړي کم دې مړه څه شی دي دلته چې ته یارېږې دي یار زه به تا په یې غټه پوزه دروغ ویم کم دی یار دلته څه دي نو ما یې دومره سخت ویرولو پنځه دلته کم دي لانجه نه د دې لانجې توړ به روباسو توړ څنګه توړ دلته د پیریانو یو بابا دی که نه هغه له به ورشو کوم ځای کې دی ما لیدلی دی هغه له به ورشو مسله به م حل شي راځه راځه چې ورشو درې کسان دي میلاوېدل در سره غواړي
پیر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه راغلی لکه پسې کله راغو زه ما له څه له راغی بابا مونږ پیریان دي مونږ تنګي او کنه بابا زمام یقین نه راتلو چې لاړه ما ګیټ رسیدو. ښه د پیریانو مسله ده. لاړ به شو بچیا خو زما 3000 روپۍ پیس دی نو. 3000 او بابا ته خو ډېرې زیاتې پیسې علي. ماما دومره پیسې خو مونږ سره نشته ګزاره را سره وکړه. ښه بچیا بړه بیا به ګزاره سره وکړمه خو داسې کار دی که کور دې دلته روړو که نه نو بس بیا د کور تګ نه کېږي. بس بیا به دې انشاءالله تعالی پیس نه. نه بابا کور خو نه شو روړې بس راځه ته را سره لاړ شه پیسې وله درکو. ښه بچیا ځم در سره ښه. شاګرده زما هغه چینه چپله ځان سره راواله دی چې ځو. بابا دا کور دا خو چا اودسماتې کړې یار اودسماتې بویندې. جی دلته میخ او درېږي د هغې سوټه کړې د هغې بینګ دی. ښه زه راځئ. ها نو دلته پیریان دي اوس به یې درله روباسمه. او کنه بابا د دې راته څه چل وکړه مونږ ډېر سخت یېرېږو. هېڅ غم مه کوه بچیا اوس به یې درله روباسم. داسې کار وکړئ بچیا لږې پاڼې ماڼې راغونډې کړئ دا لوګې به وکړو په دې لوګۍ باندې درته پیریان روباسم بیا. کم دی بابا پریان خرو نه ماتو. دا خو بچیا د چینه پاسورډ ورته مو وویلو کیدای شي دا د بل ملک به ورته ووایم کله کوم هم بابا دا جوجو پکې لاسي بچی دا د پیریانو د وای فای پاسورډ دی دی چې کله موبایل کنیکټ کوي بس زما دا پاسورډ هغې له ورشي بیا زه هغې آنلاین ګرفتاروم. شاو بابا کار جاری کا. ټیک ته بچا ومکتو تاسو بابا ولې څه تاسو ته پته ونه لګي چې پتیله وه پیریان په جنګ دي چاوې کمې شوي دي یو بل سره په جګړه دوی له اوس د ټول رابار کوم ودې کاتو دا ټول د وای فای کمالات دي.
دې که مې بچې کیدی بلې ډبه باندې لاس تاسو ته سم نشي ویلی ټول چې والوته وی دا خو مونږ ګوتې اوچتې کړي ته څنګه پیرې دا خو رامنډه که او کنه یار د سی صاحب د تام را منډه که پیر بابا مړه دا خو د رښتیا پیریانو ظالمه خره چې خراب کړی مه پې نه وم زه خو د دې له 100 روپو دپاره به څمه له 100 روپو سره مو خوړو د رښتیانو پیریانو باندې خلک چې مړ شوی نه یم ظالمانو دا خره اوس به دا په ما څه چل شوي و که زه مړ شوی وی یا څه نور څه مسله شوې وه ما ځان له سکرین پرچ کېښی هغه به م رانه پاتې شوی خېټو بابا یې پیریانو بابا خو نه یې خېټو راځئ راځئ روځئ مه یارېږه زه در سره یم هغه پیسې خو راکئ که نه چې بس زه ځمه د څه پیسې بابا تا خو منډه واله د منډې پیسې غواړي خیر دې ځه د پیریانو پیس مه راکوئ صرف هغه آنا جانه راکئ چې زه مه راوستم مړه ته خو د درغنو پیرې تخته ګینې دلته یې ځوړندوم ویځئ السلام علیکم دوستانو دا ویډیو به ماشاءالله ستاسو خوښه شوي خو خبره داسې ده چې د پیرانو میرانو نه ځان ساتئ او په دې کې چې کم دی تاسو 2 رکعته نفل لمونځ کوئ او د الله نه غواړئ تاسو ته به الله پاک هر یو کار اساني او د پیرانو میرانو نه ځان وساتئ او دا پیران میران چې کم دی دا ټول ډونګین دي بونګین دي او تقریبا داسې پیسې میسې غواړي تاسو نه او مطلب تاسو کار هم نه کېږي په الله باندې یقین ساتئ او دا دروغ دي دا اسم نشته دی او دا پیریان میریان او دا هر دا یو شي هم نشته دی داسې کار دی او جی زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ او شیر یې کړئ او تاسو ته به ښایسته ښایسته ویډیوګانې سبق آموز ویډیوګانې مونږ تاسو له شیر کوو او تاسو به یې ګورئ ښه مزېدار فن به هم ترې نه اخلئ مزه به هم ترې نه اخلئ او سبق به هم ترې نه اخلئ والسلام وعلیکم السلام حرکه حیدر اسټوډیو پېښور